افغانستان او طالبانو سره د چین دوه مخي او منافقت رسوا شو. ننګرهار کې چینایان د قیمتي ډبرو په غلا نیول شوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو د خپل د حکومت راتګ سره ډیر ژر چینایانو سره ملګرتیا پیل کړه او یو شمېر قراردادونه یې هم ورسره وکړه. که څه هم عام خلکو طالبانو ته ویل چې که د چین په قراردادونو پانګونو هیوادونه جوړېدی نو سریلانکا به نه دیوالیه کېده او د پاکستان اقتصاد به نه تباه کېده، خو طالبانو نه منله. اوس بالاخره افغانستان ته د چین شون پلان ښکاره شو. تازه خبر دا دی چې له پاکستان وروسته چین د افغانستان پر قانونو چورګډ کړی. د طالبانو د استخباراتو ریاست وایي ننګرهار کې 2 چینایان او 3 افغان همکارانې د شاوخوا 1000 ټنه لیتیم ډبرو قاچاق په تور نیول شوي. استخباراتو ریاست ویلي دوی 300 ټنه جلال آباد او 200 ټنه کونړ کې زیرمه کړي وو او غوښتل یې په ډیره ناچیزه قیمت د پاکستان یا تاجکستان له لارې چین ته انتقال کړي. خبرپاڼه کې دغه راز راغلی چې دغه لیتیم په ننګرهار کې د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلینو ته سپارل شوي دي. مسؤلین وایي چې 200 ټنه تخته پټ لیتیم یې په کونړ کې مهرلاک کړي دي. شنونکي بې چین سره د طالبانو د قانونو قراردادونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چین غواړي د افغانستان طبیعي زیرمې چور او تالان کړي. یاد دې وي چې د ولسمشر غني په حکومت کې هم چین سره د قانونو برخه کې یو شمېر قراردادونه ترسره شول، خو چینایان به وروسته شاته تګ کولو او هیڅکله به یې پروژه سرته نه رسوله. یو شمېر افغانانو بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې چین سره دې په خپلو قراردادونو ملګرتیا کې غور وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.